د غزني تخنیکي او مسلکي زده کړو امریت په هڅو او همغږۍ د ناروې موسسې په مالي لګښت شپېته کسانو ته د مهارتي او تخنیکي زده کړو د فراغت سندونه ورکول شول. د دې جملې 14 کسانو ته چې د موټر سایکل او سولر سیستم برخه کې حرفوي زده کړې کړې وې، د دې ترڅنګ ورته کاري وسایل هم وویشل شول. د افغاني غیرت نه د کار واخلي او د اسباب د ضایع نه کړي او هغه سند چې نن دوی ته ناروې ورکوي یا سبا موږ ورکوو انشاءالله د هغو سند دا یو ادنا کاغذ نه و، دا یو مسؤلیت ده. مسؤلیت دوی ته وسپارل سو له خپل مسؤلیت سره د داسې کردار ادا کړي چې هغه کردار د مسلمانانو د عزت او د وقار د ساتنې جوګه وګرځي. په ورته مهال دغه ځوانان خوښي څرګندوي چې ورته د حرفوي زده کړو زمینه برابره شوې وه. زه 100% انشاءالله باوري یم چې په دغه د کومې زده کړې چې ما کړې دي او موږ خپل همصنفیانو، نو زه 100% په ځان باوري یم چې خلکو دغه ترمیم کا انسټالیشن دا ټول ورته وکړم. دا کورس یو ډېر د اقتصاد له نظره که چیرې موږ ما نشوی کولی چې په نورو کورسونو کې زده کړې وکړم ځکه چې هغه فیسونه زیات ولو او دلته ما ډېر په فری ډول رایګان ډول زده کړې وکړې. د غزني تخنیکي او مسلکي زده کړو امریت مسؤلین وایي هڅه کوي چې نورو کسانو ته هم د حرفوي او مسلکي زده کړو زمینه برابره کړي. دوی له ځوانانو غواړي چې له خپلو حرفوي وسایلو ښه ګټه واخلي او د خپلې کورنۍ مالي لاسنیوي ترڅنګ د خلکو خدمت په ښه ډول وکړي.